سلامونه، که ته هم د پروګرامینګ سره علاقه لرئ او پی سي او لپټاپ ته دسترسی نه لرئ، کولی شئ دا برنامه چې دې ته معرفي کوم خو پر موبایل یې نصب کړئ او ورسره تمرین وکړئ. دوستانو دغه برنامه ده، دا یې نوم دی پایدروید 3. څه به دا ووایم، دلته مختلف قسمتونه لري. دا درې خطه دي چې دې پر دې باندې ووهئ. دلته سیټینګ لري، دوی کولی شئ هغه خپل د ایډیټور تنظیمات تغییر ورکړئ. دلته کولی شئ خپل د هغه تور مود او سپین مود چې دی دلته تغییر ورکړئ. دلته کولی شئ هغه خپل د کود سایز او لوی او کوچنی کړئ. ایډیټور تیم کولی شئ الیشت کړئ. مختلف قسمتونه دي دلته. دلته پیسټ پین لري، دلته چې ته خپل کود کاپي کړئ، پر دې پیسټ پین ووهئ. دلته ته یو لینک درکوي، دا لینک بیا کولی شئ په براوزر کې ووهئ او داسې دې کود راپورته کړي. دا یې ماته لینک یې راکوي. مثلا دا چې کاپي کوم په براوزر کې ووهمه، بیا هغه دغه کود ماته ښیي. بل قسمت چې دی دلته ترمینال لري. دلته کولی شئ لینوکس دستورونه ورکوي. زه چې LS ووهم دلته ماته هم پوشې راپورته کوي. دلته دا د لینوکس کودونه کولی شئ دلته ووهئ. دلته بل پیپ دی. پیپ کې کولی شئ ته خپله لایبرري یا پکیج نصب کړئ. نوم یې دلته نوشته کړئ، انسټال ووهئ، هغه ستاسې لایبرري او پکیج دلته نصبوي. دې قسمت کې دا قسمت پر دې باندې کولی شئ جدید صفحه یې لکه یو خپل کود نوشته کړئ، یو فایل یې لکئ. کوم کود بل ځای لري هغه فایل دلته یې لکئ، یو فایل سیف کړئ. مختلفو کارونه ورسره کېږي. دا هم چې زه اوس امتحان کوم، دا هم یو برنامه ده چې ما نوشته کړې. 3 عدده دې څخه اخلي او که مثلث ځینې جوړېدی نو ته یې ته وایي چې څه رقم مثلث دې څخه جوړېږي، او که نه جوړېدی بیا هم ته یې ته وایي چې دې څخه مثلث نه جوړېږي. مثلا زه هغه 3 او 4 او 5 ومه چې هغه 3 او 4 او 5 وم، هغه مثلث طلایي مثلث معروف دی. هغه ماته وویله چې دا مثلث دی، رایه ووایه. دوستانو مننه چې تر اخره مو ویډیو وکتله. لایک و سابسکرایب فراموش نشي. مننه.